دا د الله کرم و چې الله جل پښتنو ته دلته د ادب یو هغه ورکړو موقع ورکړه او مونږ ډیر خوشاله شو د مرګرو مونږ هر قسم مرسته ته تیار یو او ان شاء الله مونږ هر وخت په وخت ورسره مونږ مرسته کوو خپل هم پکې شرکت کوو چا براته غیر ویل چا راته آریا ویل چا براته غیر ویل چا راته آریا ویل او زه خو ترهګر وما ځان ته مې پارسا ویل چا براته غیر ویل چا راته آریا ویل او زه خو ترهګر وما ځان ته مې پارسا ویل او چرته کچا مړ کړمه مې کړی پوښتنه خو چرته کچا مړ کړمه مې کړی پوښتنه خو دومره پښتنو وایي دې سړي رښتیا ویل مننه یی چې چرته کچا مړ کړمه مې کړی پښتنه خو دومره پښتنو وایي دې سړي رښتیا ویل او یی چې جار مې درته وویل څومره په غوسه شولې جار مې درته وویل څومره په غوسه شولې او جار غلطېدمه بیا اوس مې درته بیا ویل جار مې درته وویل او څومره په غوسه شولې جار غلطېدمه بیا اوس مې درته بیا ویل او یو نه سپه کریکه کړي یو نه سپه کریکه کړي وایي چې اشنا راځي یو نه سپه کریکه کړي وایي چې اشنا راځي او وایي چې اشنا راځي زړه درته دا چا ویل یو نه سپه کریکه کړي وایي چې اشنا راځي وایي چې اشنا راځي زړه درته دا چا ویل او ته زه او زه یم ته ته زه او زه یم ته هغه مضمون زور شولو او ځان لره بیمار ویل و تا ته مسیحا ویل ته زه او زه یم ته هغه مضمون زور شولو او ځان لره بیمار ویل و تا ته مسیحا ویل و سوی لتدبیر بهتر سوی لتدبیر بهتر داد د نبی فرمان سوی لتدبیر بهتر داد د نبی فرمان او ما خو یو سړی لیدو خرته الالا ویل او سوی لتدبیر بهتر داد د نبی فرمان ما خو یو سړی لیدو خرته الالا ویل او زمکه د مخ ګورا غرونه دریابونه دي زمکه د مخ ګورا غرونه دریابونه دي او دې کندو کپرو ته څه باید ښکلا ویل او زمکه د مخ ګورا غرونه دریابونه دي او دې کندو کپرو ته څه باید ښکلا ویل او یی چې خشا زړه د بد مشه خشا زړه د بد مشه درد خبره اومده خشا زړه د بد مشه او درد خبره اومده او ماته د معلوم یو کس او تا ته آشنا ویل مننه جوړې د امن د نامې نه مهم لري ساتي او موږ ته ټوپک راکوي موږ باندې بارډر ساتي جوړې د امن د نامې نه مهم لري ساتي او موږ ته ټوپک راکوي موږ باندې بارډر ساتي او زه خو د جنگ نه انکار نه کوم خو نه ملګرو زه خو د جنگ نه انکار نه کوم خو نه ملګرو زغره په غاړه وي د دوی موږ لکه زغره ساتي زه خو د جنگ نه انکار نه کوم خو نه ملګرو زغره په غاړه وي د دوی موږ لکه زغره ساتي او دا د افغان بارډر د بنشي څوک ته نه راځي دا د افغان بارډر د بنشي څوک ته نه راځي خو د واګا دروازه هند ته ولې درې ساتي دا د واګا بارډر د بنشي څوک د نه راځي خو دا د افغان بارډر د بنشي څوک د نه راځي خو د واګا دروازه هند ته ولې درې ساتي پیدا کول چې نو اوس به خبد هم زغمی او څوک چې خان ساتي هغه دروازې سترې ساتي او یی چې د جنگ په زور باندې الوت غواړي دا قوم داسې دی شای صاحب د جنگ په زور باندې الوت غواړي دا قوم داسې دی او ځکه پښتون کور کې شروع نسبی کونترې ساتي او یی چې زما کلتور ته خو هم دوی ترهګری ویلو زما کلتور ته خو هم دوی ترهګری ویلو په کوم سترګو مو ځان سره لخ کرے ساتي صدر صاحب
زما کلتور ته خو هم دوی ترهګري ویلو په کوم سترګو مو ځان سره لښکرې ساتي او دوی ته روټۍ په روپۍ مونږ باندې وړه بندوي دوی ته روټۍ په روپۍ مونږ باندې وړه بندوي او خپله نارې خوري او په مونږ روژې نهارې ساتي او وایي چې خپله یې جوړ کړل په یورپ کې محلونه ځان ته خپله یې جوړ کړل په یورپ کې محلونه ځان ته او مونږ په خیمو کې نه پرېږدي په مونږ کنډرې ساتي خپله یې جوړ کړل په یورپ کې محلونه ځان ته مونږ په خیمو کې نه پرېږدي په مونږ کنډرې د امریکا په خوله یرغل د افغان نه کړي په مونږ او مونږ پښتانه یو که لحاظ د دې خبرې ساتي او وایي چې بر دې په لرو پورې نه خاندي ټول یو رنګي دي بار دې په لرو پورې نه خاندي ټول یو رنګي دي او لر کا بارډرې ساتي بر خو هم مندرې ساتي بار دې په لرو پورې نه خاندي ټول یو رنګي دي او لر کا بارډرې ساتي بر خو هم مندرې ساتي او درد تیراوال وایي د جنگ ګټې خیر نه زیږوي درد تیراوال وایي د جنگ ګټې خیر نه زیږوي او دومره پوهېږي کار څو خورونه کچرې ساتي